درنو لیدونکو ستړي مشئ. بشر ضد جنایت. امریکا کابل کې د خپل وروستي برید ویډیو خپاره کړه. د امریکا د دفاع وزارت په کابل کې د خپل وروستي هوایي برید ویډیو خپاره کړې ده. امریکایي رسنۍ وایي چې امریکا رسنیو ته د لاسرسي د یا قانون پر بنسټ د دغې ویډیو د خپرولو پرېښه ورکړې ده. دا ویډیو ټول ټال 15 پیلې یا منټه ده چې تر برید وروسته او مخکې په نښه شوي کور آکار یا وضعیت ښیي. امریکا هغه مهال ویلي و چې په کابل هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تورن یې په نښه کړي او په وینا یې دا کسان د داعش ډلې غړي وو. خو وروسته څرګنده شوه چې د پیښې بلهاریان یا قربانیان ټول ولسي وګړي دي او ډېر کایه ماشومان وو. پینټاګون وروسته دا ومنله چې ولسي وګړي وژلي دي، خو وایي دا یو جنګي جنایت نه دی او هیڅوک به د دې پیښې له امله سزاوار نشي. په ویډیو کې تر برید مخکې سیمه په څرګنده توګه ښکاري چې شاوخوا ولسي وګړي او تر ډیره ماشومان تګ راتګ کوي. خو امریکا بیا هم دغه برید ترسره کوي او د یوې کورنۍ د ګڼو غړو ژوند اخلي. دې برید په نړیواله کچه غبرګونونه له ځان سره لرل او دا یې یو نه بخښونکی بشرباد یا ضد جنایت بللی و. نورو امریکایي استازو هم د طالب ډلې غوښتنې سره سم د کنګل شوې شتمنۍ ازادول غوښتي. دریو نورو امریکایي استازو هم له بایډن د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ ازادول غوښتي دي. دریو امریکایي استازو په یو ګډ لیک کې د امریکا له واکمنۍ غوښتي چې زر تر زره د افغانانو د کنګل شوې شتمنۍ ستره برخه آزاده کړي. یادو استازو ویلي چې دا د افغانستان د وګړو شتمني ده او امریکا د په نادویزه یا غیر قانوني توګه د ولسي وګړو شتمني نه کنګل کوي. د استازو په خبره امریکا هغه پیسې کنګل کړي چې د افغانستان له وګړو سره د مرستو او ولسي چوپړتیاو لپاره ځانګړې شوي وي، نو ښه به وي چې زر تر زره یې ازادي کړي. دغه امریکایي استازي ټینګار کوي چې دا د افغانانو حق دی او امریکا ته پکار ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د یاد هیواد کنګل شوې شتمني آزاده کړي. تر دې وړاندې د برني په ګډون ګڼو نورو امریکایي استازو هم د افغانانو د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې وه. ترکیې له افغانستان سره وګړیزه یا بشري مرسته اعلان کړه. ترکیې له افغانستان سره وګړیزه مرسته اعلان کړه. د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په افغانستان کې وګړي له سخت اکار یا وضعیت سره مخ دي چې وګړیزو مرستو ته اړتیا لري او دوی هڅه کوي چې د ښېګڼې په نوم له لومړنیو توکو ډک ټرین افغانستان ته ولیږي. اردوغان وایي چې په دې کې شاوخوا 700 ټنه مرستندویه توکي دي چې افغانستان ته به لیږدول کیږي او پر اړمنو ویشل کیږي. اردوغان یو ځل بیا ویلي چې دوی په افغانستان کې تلپاتې ټیکاو غواړي او هیله لري چې دغه هیواد له روانو ستونزو راووځي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.